داسې سوچ چې دا ټیک ټاک مو ډیلیټ که یعنی انسټال هم ختم مو کو ولې کله داخل سئ دا بېرته په کار ولېږي سیسټم باندې ورځي تاسو ته به کوم تقاضات یې لري کوم ډول ډیمانډ یې لري هغه به درته پوره کوي ولې نور به ستاسو موبایل نه جام کوي نه به السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به راترک روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تاند یم هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زموږ هر یو نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي ملګرو نن ته ښایمه چې که چیرې ستاسو موبایل دروند وي جام کیږي هینک کیږي فرضاً موږ یو اپلیکیشن پکې راښکته کړی وي نوټیفیکیشن یې ډېر راکوي اعلانات پرې ډېر راکوي او موږ ورته ضرورت هم لرو ولې هغه اپلیکیشن ډېر دروند وي او موږ ضرورت له مخې هغه استعمالو موبایل مو هینګ کیږي موبایل مو جام کیږي قسمه قسم اعلانات موږ ته په راکوي اپلیکیشن له لارې نو موږ څنګه کولی شو چې دغه اعلانات او دغه اپلیکیشن نوټیفیکیشن یې موبایل دروندوالی هینګ کول ختم کړو دغه ویډیو کې دغه طریقه ښودل شوې ده او هیله مند یم چې ویډیو تر پایه وګورئ چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي ځکه په دې یوټیوب چینل کې هره ورځ ټکنالوژي اړوند او د ټکنالوژۍ کې ویډیوګانې اپلوډ کیږي نو چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ راځم په ویډیو شروع کوم فرضاً هر یو هغه وي اپلیکیشن وي یا ټیک ټاک وي که ایمو وي که وټساپ وي که فیسبوک هر یو وي فرق نه کوي صحیح ده تاسو ته معلوم وي چې دغه یو اپلیکیشن ده زه استعمالوم او ورته ضرورت هم ډېر ده او استعمال هم ډېر کومه نوټیفیکیشن یې ماته ډېر راکوي ولې حجم یې ډېر زیات ده موبایل مې هینګ کیږي موبایل مې جام کیږي همدې اپلیکیشن له وجې صحیح ده ملګرو نو هغه اپلیکیشن به تاسو ته معلوم وي هغه اپلیکیشن ته به ورغلی که هر یو اپلیکیشن وي فرق نه کوي صحیح ده ملګرو که هغه هر یو اپلیکیشن وي فرق نه کوي ولې تاسو ته معلوم وي چې دا ما انسټال که موبایل مې جم کیږي دې ته کله داخلیږم هغه موبایل مې ګرمېږي هینګ کیږي نو فرضاً زه به درته ټیک ټاک کړم صحیح ده ملګرو نو دا ټیک ټاک به لانګ پرس به وکړئ دلته لیکلي انپو صحیح ده ملګرو دغسې کې لیکلي انپو باندې ورته داخل سئ ملګرو دلته دغه ځي له لارې داخلیږم دې له لارې هم داخلیدی سئ بل سټینګ له لارې هم داخلیدی سئ صحیح ده ځینې ملګري وایي چې دغه له لارې موږ نسو داخلیدی بیا به راسئ سیټینګس ته سیټینګ باندې به ورته کلیک واخلئ کله هم سیټینګ باندې ورته کلیک واخیست دا صفحه به پورته وخیځوئ دلته ملګرو دا موبایلونه فرق کوي دا کمپنیانې فرق کوي دلته اپ منیجمنټ لیکلی اپ منیجر یې اپ یې اپلیکیشن یې یعنې دغه ته به داخل سئ صحیح ده ملګرو که دغه ته داخل سوئ وبخئ همدې باندې م کلیک واخیست بیا به راسئ اپ لیست نو دلته به هغه اپلیکیشن پیدا کوي چې ستاسو موبایل هینګ کوي ګرموي جام کوي نوټیفیکیشن یې ډېرې درکوي صحیح ده ما دلته مخکې ویلي چې ټیک ټاک فرض مثال په توګه ما درته ویلي چې ټیک ټاک صحیح ده ټیک ټاک باندې بس کلیک واخلئ بیا همغه صفحې ته راغلی که دې طریقې نه راځئ او که هغې طریقې نه راځئ ستاسو خوښه ده صحیح ده ملګرو دلته لیکلي فورس سټاف دلته فورس سټاپ کوي صحیح ده ملګرو که چیرې تاسو دغه ټیک ټاک فورس سټاپ که ما اوس ټیک ټاک مثال کې درکړه صحیح ده ملګرو ما ټیک ټاک مثال کې درکړه په دې خاطر چې تاسو ته بیا معلومیږي چې کوم اپلیکیشن ما موبایل جام کوي سوس کوي هینګ کوي نو دغه اپلیکیشن مو فورس سټاپ کړه د فورس سټاپ ګټه دا ده چې که چیرې تاسو بیا فیسبوک کاروئ یوټیوب کاروئ ورڅنګ کې وټساپ کاروئ بل اپلیکیشن کاروئ دې نوټیفیکیشن نه درکوي یعنې بیکګراؤنډ څخه لرې سو که چیرې تاسو بل اپلیکیشن کاروئ ستاسو موبایل نه هینګ کیږي یعنې داسې سوچ چې دا ټیک ټاک مو ډیلیټ که یعنې انسټال هم ختم مو کو ولې کله داخل سئ دا بېرته په کار ولېږي سیسټم باندې ورځي تاسو ته به کوم تقاضات یې لري کوم ډول ډیمانډ یې لري هغه به درته پوره کوي ولې نور به ستاسو موبایل نه جام کوي نه به هینګ کوي نه به ګرموي نو دغه طریقې هغه اپلیکیشن سره وکړئ چې موبایل مو سستی ګرموي صحیح ده ملګرو
من یم چې ویډیو مو خوښه سوی اوسي که ویډیو مو خوښه سوی اوسي ویډیو ته لازمي لایک ورکړئ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې ترڅو د موږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت ورسیږي چینل کې هره ورځ د معلوماتي او ټکنالوژي اړوند ویډیوګانې اپلوډ کیږي تر بیا او بلې ویډیو په کله یې له رب سپارم هر چې دی سبا ده سوکاله پرمختللې اوسئ الله مو مل شه